الله چې د یو څو واقعي ذکر کړي نو اوس یو خبره ذکر کوي چې دا طریقه د الله د ټولو سره ده. طریقه د الله دا ده چې کله الله یو نبي ولیږي قوم ته نو د دې کلي د اوسېدونکي الله په دوو تکلیفونو کې امتحانونو کې راولي، د مال امتحان او د بدن امتحان، چې په دوی کې څه راشي؟ عجزي راشي، الله سره تړون مضبوط شي. د دې لپاره د دوه قسم امتحانات راځي، یعنی په موږ باندې هم دا راځي، یا امتحان په مال کې یا امتحان په بدن کې. د دې لپاره چې موږ واپس شو الله ته. بیا کله داسې وشي چې رب العالمین په دوی د امتحان ډیر کړي، د هغوی د سرکشۍ نافرمانۍ هر څه د لاسه هغه سختې ترې بلکل ختمې کړي، صرف ولا نعمتونه او خوشحالیانې ورکوي. نو دومره خوشحالیانې وله ورکړي چې د هغوی نه هغه دین او هغه هر څه هغه تېر شي. نو که څوک ورته دا وایي چې ګوره مخکې په تاسو سخته راغلې وه، تکلیف و، اوس خوشحالي راله، الله ته واپس شي، د الله شکر ادا کړي. نه جي وایي دا خو د پخوانې زموږ پلار نیکه باندې به دا نه راتلو. دې کې دا خبره د کوم ځای نه راغلې ده چې الله ته واپس شي او عجزي وکړي. دا خو د دنیا نظام دی، کله راحته کله سخته، داسې د هغوی د زړونه سخت شي. نو بیا به الله داسې چل وکړو چې دوی به پرېښودو چې دوی به سم په دې ګناهونو کې او په دې هر څه کې ورننوتو که نه، الله به اچانک راونیول. وما أرسلنا أو ندي لګلې من في قرية په یو کلي کې من نبي یو نبي إلا أخذنا أهلها مگر ونیول من اوسېدونکي د هغې بالبأساء والضراء په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن، لعلهم يضرعون د دې دپاره چې دوی عجزي وکړي الله ته. ویې نه کړه امتحانات دې دپاره راځي ښه چې موږ څه وکړو؟ عجزي وکړو. دا خبره ګوره موږ ته هم ده، که نه موږ پکې نه یو، موږ ته هم ده چې امتحانات چې څومره راځي چې زموږ د الله سره رابطه مضبوطه شي په هر حال کې. په سخته کې الله سره رابطه لري ته به صبر کې دعاګانې به غواړي، په راحته کې الله سره رابطه لري شکر به ادا کې، عبادات به کې، نو هر حال کې به تا کې عجزي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا به بدل کو موږ په ځای د تکلیف باندې ښه حال. الحسنه ښه حال ته وایي، السیئه بد حال ته وایي. نو د بد حال په ځای به الله سره راوستو ښه حال. دا امتحان دی. حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی او ډېر نعمتونه به ودا، خلک به هم ډېر شو، نعمتونه به هم ډېر شو. وقالوا وی به قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسیدلی دی پلارانو زمونږ ته تکلیفونه او خوشحالۍ. یعنی دا خبرې څه دي؟ عامې خبرې دي، دېګې څه دي؟ دا خو په هغوی هم راغلي وو. فأخذناهم بغته نو راونیول موږ هغوی ناڅاپه وهم لا يشعرون هغوی نه پوهېدل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا او که کلیو والو ایمان راوړی وی او تقوا یې کړی وی. دا چې څومره کلیو والا ذکر شو الله به ما هغوی سره ظلم نه و کړی. که دې کلیو والو ایمان راوړی او تقوا پکې وګوره په دې هر څه کې نصیحت موږ ته د هغه کلیو والو خو مړه دي که نه شتي. که ستاسو دا خیالي چې الله اوس هم نصیحت د لوط علیه السلام قوم ته کوي که څنګه؟ که نه د شعیب علیه السلام قوم ته لګیا دی؟ چا ته لګیا دی؟ موږ ته لګیا دی. که چېرته کلي والو ایمان راوړی وی یا تقوا او تقوا پکې وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
نو خامخا راکولاو کړي به وی موږ په هغوی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه اسمان نه بارانونه د ځمکې نه قسمه قسم میوې فصلونه او نور ډېر څه معنی دا که ته غواړې چې رزق کې دې برکت وي په ځمکه کې په بچو کې په مال کې نو ایمان او تقوا ولكن كذبوا مگر هغوی دروغجنو ګڼل هغوی پیغمبران وحي الله یې دروغجنو ګڼو فأخذناهم بما كانوا يكسبون نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغه څه چې هغوی به کول افامن اهل القرى آیا نو په امن کې دي کلیواله بله معنی د آیا نو نه یېرېږي کلیواله ان یأتیهم بأسنا بیاتا چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ په شپه کې وهم نائمون په داسې حال کې چې دوی ودی او امن اهل القرى او آیا په امن کې دي کلیواله ان یأتیهم بأسنا ضحا چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ په وخت د ساخ کې وهم يلعبون او دوی به لوبې کوي مصروفه به په دنیا کې داسې خبره څه ټیم تېره شوه ماسپښین همدې صورت کې اول ته ما دې آیت ته اشاره کړې ده چې اوس راغی او تاسو ته ما ویلي وم سورې اعراف کې را روان دي وضاحت شوی دی افامنوا مکر الله آیا بېیرې دي دوی د تدبیر د الله نه یا د عذاب د الله نه فلا یأمن مکر الله بس نه بېیرې کېږي د عذاب د الله نه إلا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان هر وقت به د الله نه یېرېږي هر وقت عائشة رضی الله عنها وی کله به سیلۍ لږه تیزه وچلېده نو د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک رنګ به زیړ شو او کور نه به وتو بیا به راتو وتو راننوتو هغې ورته یا رسول الله ولې وی عایشې که عذاب شي هغه انسان یریدو مؤمن هر وخت د الله د عذاب نه یریږي د الله د عذاب نه په امن کې کېږي نه او که ته دا وایې چې ما سره نعمتونه ډېر دي خوشحالیانې دي نو جواب یې څه دی دا هم د الله د رانیو طریقه ده کوم ځای کې تېره شوه اوس د یو آیت مخکې بعض دې ته پراته یي که نه وی اله به د الله د عذاب نه یېرېږو چې صحیح او چې سختي او غریبي او دغې بیا به یېري او اوس وایي الله دومره څه راکړي خو زه به د الله خوښ یم که دا بعضو غلط ګمان دی او غلط سوچ دی نه کله الله داسې کوي دا نعمتونه ډېر ورکوي دې دپاره چې دا امتحان کې راګیر کړي او بیا یې راونیسي نو ځکه الله ټولو ته نصیحت کوي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعدها آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث اخلي ځمکه وروستو د اوسېدونکو د هغې نه اوس د چا سره ده په میراث اوس موږ سره ده دوی ته دا خبره نه ده ښکاره الله وایي څه أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم چې که وغواړو موږ وبرسو عذاب دوی ته په سبب د ګناهونو د دوی لکه څرنګه چې مخکې ته رسولی قرآن بل ځای کې هم داسې آیت کې الله دا خبره کړې سورة طه کې به راشي نورو ځایونو کې هم دي أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم الله دوی سوچ نه کوي دې خبره کې چې ما د دوی نه مخکې څومره پیړۍ څومره قومونه هلاک کړي دي حالانکې دوی د هغوی په کورونو کې او د هغوی په ځمکو کې ګرځي دا ګوره سوچ خبره ده
چې یو سړی د هغه چا په ځمکه کې ګرځي چې هغه الله تباه کړی او دې ته عبرت نه یادي. ونطبع على قلوبهم او مهر وو من په زړونو د دوی فهم لا يسمعون نو دوی بناوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها دغه کلی دی بیانو من پتا باندې د خبرونو داغینا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی وغوی ته پیغمبران دا غوی په ښکارا دلیلونو سره. فما كانوا ليؤمنوا نو نو هغوی چې ایمان یې راوړی وی بما كذبوا من قبل په هغه څه یا په دې وجه چې دروغجن ګڼلي وو دوی په اوله کې د حق څه ګڼلی وو دروغجن یې ګڼلی وو او بې ضد او عناد راغستی وو نو د هغې د لاسه وله الله بیا توفیق نه ورکوو. معنا بسبب تکذیبهم دی بات نه ده بیما دی بات په عربي کې با سببیه ویلی کېږي. الباء دا با چې کومه ده دا السببیه ده. بسبب تکذیبهم بالحق ولې دوی ایمان را نه وړو په سبب د دې چې دوی دا حق په اول پیر څه ګڼلی وو دروغجن یې ګڼلی وو یا دروغ یې ورته ویلي. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دغه شان مهر وی الله په زړونو د کافرانو. خیال هم دی چې اوله کې ورته دروغجن وي نو څه چلو شو الله ورته په زړونو مهر و اوس ایمان نشي راوړی. وما وجدنا لأكثرهم من عهد او نه دی موندلی موږ د ډېرو د دوی دپاره پوره والی د لوز ډېرو پکې لوزونه نه دي پوره کړي. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين او خامخا موندلی دي موږ زیات د دوی نه خامخا نافرمانه.